Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. قرباني دا خاص ورځو سره تعلق سره کم ساروي چې د اختر د اولي ورځې نه واخله د اختر د اولي ورځې د سهار د جمعې د مونځ نه بعد تر د اختر د درېم ورځې د ماښام نور د غروب کېدو نه مخکې په دې ټایم کې ذبح شي دې ته ویل کېږي قرباني د دې نه مخکې که ته قرباني ذبح کړې څاروی یا د دې ورځو نه بعد ته ذبح کړې نو دا صدقه خو کېدی شي لیکن قرباني نشي کېدی قرباني هغه ده چې یو څاروی د تقرب په نیت باندې په د اختر د مانځه د سحر نه واخله د اختر د ورځې د درېمې تر نور د غروب کېدو نه مخکې په دې ټایم کې ذبح شي دا قرباني ده په اوله ورځ باندې زیات اجر په دویم پسې هغې پسې درېم پسې هغې نه کم اجر ځینې خلک دلته بیا مسله کوي خو یاره د قربانۍ درې ورځې دي څلور ورځې دي دا یاد ساتئ د قربانۍ درې ورځې دي څلور ورځې دي دغه خلک ستا قرباني تباه کوي غوره خو دا ده چې مو خلکو ته وایي چې په اوله ورځ یې وکړه که ستاسو ډېره مجبوري ده په اوله ورځ دې ونه کړه شوه بیا په دویمه ورځ یې خامخا وکړه په دویمه ورځ دې ونه کړی شوه په درېیمه ورځ یې خامخا وکړه په درېیمه ورځ دې ونه کړه د نور غروب کېدو پورې د هغې نه پس قرباني نه کېږي د ورځې قرباني بیا پکار ده د شپې فقهاو مکروه لیکل خو نن سبا هغه له کراهت ولا علت ختم شوی دی مخکې به دا یره وکېدی شي هغه په ذبح کې کمرک در نه پاتې شي یا څه کوتاهي راشي یا بل څه مشکل پیښ شي نو نن سبا هغه وجوهات ختم شوي دي اوس د شپې هم دومره رڼاوي چې غوره دا ده بیا هم کوشش انسانو کې د ورځې وکړي خو که بیا خامخا مجبوري شي نو د شپې دي وکړي هغه علت ختم شوی دی هغه کراهت نشته او په دغه باندې د قرآن مجید ګڼ دلایل موجود دي د احادیثو د قرآن مجید هم دلیل موجود دی حدیثو کې موجود قرآن مجید کې یو ځای الله ذکر کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذکروا اسم الله فی ایام معلومات د دې په تفسیر کې حافظ ابن رشد مالکی په بدایه کې لیکي وایي مشهور قول دا دی چې معلومات نه مراد یوم النحر و یومان بعده د اختر ورځ او دو ورځې د دې نه وروسته دا درې ورځې د قربانۍ دا د دې مراد دي او دویم نمبر ابن قدامه لیکي په خپل کتاب المغنی کی ویوا هذا قول عمر وعلي وابن عباس وابي هريره وانس قال احمد ايام النهر ثلاثه عن غير واحد من اصحاب وې د بشمار صحابو نه دا نقل لی چې د قربانۍ ورځې درې ورځې د دې زیاتې دي او دریم نمبر د دې په تفسیر کې امام احمد بن حنبل رحم الله فرمای وی ایام الاضحى التي اجمع عليها ثلاثه ايام د صحابه کرامو د امت اجماع د په خبره باندې چې د قربانۍ ورځې درې نه زیاتې نه دي هدیت په تفسیر کې هغه فرمای او څلورم نمبر ابن عمر هم د دې په تفسیر کې فرمای فل معلومات یوم النهر و یومان بعد کوم چې الله ذکر کړی د قربانو ذکر کوي دا درې ورځې دي د اختر ورځ او دو ورځې دي نه بعد او دغه رنګي مسلم شریف کی حدیث د بخاری کې هم د حدیث تقریبا 15 سره د رسول نقل سلمہ ابن اقوا راوی رضی الله عنه ول ان رسول الله صلی الله علیه وسلم من ضحى منكم فلا يسبحن في بيته ثلاث بعد ثلاثه شيئا نبی علیہ السلام د اختر په ورځ په خطبه کې اعلان وکړ تاسو کې چې څوک قرباني کوي تنګي دور او ابتدا کې تاسو کې چې څوک قرباني کوي درې ورځې پورې هغه وخت خوړل شي د درې ورځې نه بس یعنی څلورمه ورځ دې هغه په کور کې نه راځي چې د په کور کې د قرباني وخت باقي وي خلکو له ورته ګوره چې د درېمې ورځې نه بس په کور کې د قرباني وخت نشي ساتلای نو بیا قرباني به کوم طرف وکړي دا قسمه ګڼ احادیث دي علما فقها لیکي دا قسمه احادیث نشته په دې باب کې چې د قربانۍ ورځې درې دي ځکه چې د درې ورځو نه اخوا رسول الله صلی الله علیه وسلم د قربانۍ د وخت په خپل کور کې د ساتلو گنجائش نه دی ورکړی نو د قربانۍ کوم ځای کې ورکړی دی بیا بل کال د پراخي راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ګلو خوره ذخیره کوي وستاسو د اجازه سره بیا په وخت ساتلو اجازه خو ورکړې شو لیکن د قربانۍ هغه درې ورځې برقرار وساتل شوې اجازه ورکړه او دغه رنګي
انس رضی اللہ مالک نافع ان ابن عمر قال الاضحى یومان بعد یوم الاضحى. موطا امام مالک کی دا روایت موجود. انس رضی اللہ فرمائی دا قربانی ورزی دا اختر ورز او دو ورزی دا دینا پس دا دری ورزی دا قربانی تھی. او سلورم پنزم نمبر شپگم ابن عباس فرمی الاضحى یومان بعد یوم الاضحى. دا قربانی ورز دا اختر ورز دا او دو ورزی دا دینا پس. جوہر النقی کی دا روایت نقل کرے او محلہ کی دا بوری روایت دا الاضحى ثلاثه ایام. قربانی دا دری ورځې د دین زیاتی ردی او دغه شانتی علی رضی الله عنه فرمایي النهر ثلاثه ایام افضلها اولها. د قربانی درې ورځې دي په دې کې غوړه ورځ د اولنۍ ورځ د انسان په اولنۍ ورځ باندې قربانی وکړي. همدغه سي د ابن عمر روایت ما ذبحت یوم النهر والثاني والثالث فیصح دوی چې کوم ساروي د اختر په اول ورځ درېم ورځ باندې ذبح کم دقه قربانی دا د دین علاوه چې په بل ورځ باندې ساروي ذبح کې د صدقې قربانی نشي کی. ابن عمر رضی الله عنه عمر رضی الله زوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي. دغرنګي عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي د قربانی درې ورځې دي او علامه مارینی د فقهاو اجماع نقل کړی دا چې د قربانی ورځې درې دي. د درې ورځو نه پس چې څوک کوم قربانی وکړي دا قربانی نه راسي عامه صدقه. مبارک دی کې ویل ساتي د قربانی ورځې درې دي ورته د اول ورځې وکړو هغه نه پس دویمه هغه نه پس اخیرنۍ درېمه ورځ دا هغه نه پس قربانی نه کیږي. دا کوم خلک چې دا اعلانونه کوي په څلورمه ورځ هم قربانی کیږي د اختر په لسو ورځو کې قربانی کیږي دا بالکل د روایتونو خلاف ده. دا بالکل د قران د نص نه خلاف ده د احادیثو نه خلاف ده د امت د اکثریت د اجماع نه خلاف ده. نو موږ تاسو بلغه نظام ساتو ان شاء الله. تفصیلی بحث نه کوم ځکه مسائل زیات ټیم کم دی. دویم نمبر یو مسله دی بل غلطه کوي په دې ورځو کې خلک د یاد ساتي په یو کور کې پلار دی بچی دی یا په یو کور کې پنځرونه اوسي یا پنځره تر ځامن اوسي په دې کې دا ټول صاحبي نصاب دي. نو په هر یو باندې جدا جدا قرباني واجب ده. دغه څنګه کیږي چې یو ګډ اعلان کو د ټول کور د طرف نه قرباني وشولا دا غلط خبره ده. هر سړي باندې جدا جدا قرباني واجب ده. ولی تاسو ګورئ حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان شاء الله بل جمعه کې به حدیث تاسو ته وایم. اگر ټول احادیث چې راځم کې مفهوم ادا ده تاسو کې چې د چا وس کې صاحب استطاعت وی او قربانی ورنکې زموږ عیدګاه ته نږدې راشي. نو په دې کې نبی له صلوات و سلام هر یو کس چې صاحب استطاعت وي هر کس هغه یاد کړی دی وجود د دقې ناراضي د کور د ټولو د طرف نه یو قربانی رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافي کېدو اعلان نه دی چې په دې کور کې پلان وکړه او په بچی باندې لازم وده ونه کړله رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ عیدګاه ته راشي. दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल मजालिस जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है. अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबता नंबर 0300 5949 296